السلام علیکم څنګه شئ جوړ یاست کړایاست په خیر شو خدای جوړ یاست وخت مو د ځای کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو چې سره اخیستی دی هغه ډایجسټیو سیستم سره اخیستی دی په هغه کوم یو راخیستی پنکریاس کوم چې یا ارګن اور ګلیډ دی سیده دې ته په بل نامه هم وایي کېږي آیسلیټ اف لنګر هینډز په نامه باندې وایي کېږي سیده په دې ویډیو کې به زه د پنکریاس اناټومي در وښایم د کوم کار کوي اګزو کار کوي انډو کار کوي او پر کوم ځای دی د فنکشن چې شته او کوم ډیزیز جوړیږي سیده دا به ټوله په دې The pancreas is an organ located in the abdomen behind the stomach سیده نو دی وایي د دې دا پنکریاس چې دی دا کوم ارګان چې دی دا د نن هلته کوم سټمک چې دی ابډامینل چې دی د ابډامینل کې لاندې دا د اینې لاندې د سټمک لاندې په دغه کې دی دلته پروت دی سیده اوس یو دلته په دا ویډیو کې د ښکاره کوم ګوره دا پر ابډامینل شو سیده دا چې لږ زوم کوي اینه زندوري کته دا اینه زوی پلا زندوري کا دا اینه زندوري کړل ښه په دې کې د معده زندوري که دا په اول سر کې چې دا معده ده سیده معده او د ګل بلیډر دواړه زندوري که دا معده زندوري که دلته دغه چې دی دا جړ ونیو اوس ګوره زه دلته مارک په راکشوم دغه جړ چې دی دا ستا پنکریاس دی سیده دې ته پنکریاس دا پنکریاس دې ته په پښتو کې ما په خیال چې لبلبه هم وایي کېږي او ما ډېر پسې وکتل په بل نامه نه پیدا کېږي خو ما په خیال چې لبلبه هم ورته وایي کېږي پنکریاس دا رقم په دغه ځای کې په دغه ارګن په دغه حساب کې په دا رقم پروت دی سی په نس کې دلته دا د اینې لاندې د لوکیشن دلته دا دی یو بل شی په دې کې هم دلته په یاد ورسره وساتئ سیده ښه دا پنکریاس دا چې په درو څلورو حصو باندې دا چې پروت دی سیده اول لاندې سي ته چې دی هغه ته هیډ وایي بیا دومې ته نیک وایي غاړې ته وایي مابین چې دی دا بوډۍ بلل کېږي اخر ځای چې دی دې ته ټایل وایي کېږي یعنې د لکۍ سیده په دا رقم سیده ښه چې دوی زوم کې لږ غټ کې داسې هغه وګورئ نو په دې کې بیا د دوه قسم دی یو د انډوکراین سیستم هغه دلته مخکې سره خلاصوم یو د اګزوکراین سیده اګزوکراین کې دونه کوچني کوچني که انګور دا رقم کوچني کوچني سیلز هغه ته وایي کېږي پنکریاټیک ډاکټ هم وایي کېږي او سینار په نامه سیلز په نامه هم وایي کېږي سیده او دا دلته ورسره جوړ دي سیده او بل دی یو کوچني کوچني جزیرې په رقم د آیسلیټ سیلز چې ورته وایي کېږي دا هم جزیرې ته وایي کېږي سیده دا رقم کوچني کوچني حجرې دي دا بیا د رګو سره تړل سوي دي په دې کې دننه بیا بیټا سیل دی الفا سیلز دی ډیلټا سیلز دی اف سیلز دی دا ګره په دې کې داسې کلسټر په دغه په حساب جوړ دي سیده دا ګوره دا رقم په دا ویډیو کې اوس دلته زه مخته په دې اټومیټیک سر در خلاصوم ښه اوس دی کار څنګه کوي دا پنکریاس د دې کې دا ډک سیستم څنګه کار کوي اګزوکراین سیستم څنګه کار کوي انډوکراین سیستم څنګه کار کوي سیده اوس دلته ورته ګوره پنکریاس چې څو دغه ماته تختي ول چې ایزلیټ سیلز اف لنګر هینس ورته وایي کېږي سیده هلته دې مخته سره خلاصېږي چې دا ولې درته وایي سیده نو دی چې دی دوه قسم ټیشو لري دوه قسم نساجونه لري سیده یو قسم چې دی هغه اګزوکراین دی یو د انډوکراین دی سیده اګزوکراین باندې کار کوي یو پر انډوکراین باندې کار کوي زه دلته خپله سره خلاصوم سیده اګزو کار څه کوي اګزو د سیستم کې پروډیوسي یعنی تولیدوي یا جوړوي چې ډایجسټیو جوس کوم چې د ازمویا دپاره کوم جوس چې په کار دی هغه جوړوي یا انزایم جوړوي څنګه جوړوي دلته زه سر د خلاصوم دا اوس ګوره یو پنکریاس دی مانې کلیر دا خط مې لږ سره کمزوری دی بخښه به کوئ دا اوس ګوره یو پنکریاس دی سیده پنکریاس چیرې وغوښتې خو م درته ویلی سیده په دې کې دننه دا سیستم چې دی دا ټوله پنکریاس دې ته پنکریاټیک ډکټ وایي کېږي سیده یا ډکټ سیلز وایي کېږي یا سینار په نامه سیلز ورته وایي کېږي سیده دا سیستم کې دا اګزوکراین سیستم فعاله کوي اګزوکراین هغه ته وایي کېږي چې د پایپو سره کنیکټ وي یعنې دا اوس ګوره کولمه ده دا د کولمې کوچنۍ حصه ده کوم چې ډوډینیم ورته وایي کېږي دلته دا پایپ ورته رایله دی سیده نو دلته سیستم کې دا اګزوکراین ګوره دلته د جوس جوړ کړي مثال انزایم جوړ کړي مایلیز جوړ کړي لایفیز جوړ کړي نو دلته څه چم وکړي دا لایفیز دلته رالي ډایرکټ په دا پایپو په ذریعه باندې رالي دلته سیده پایپو په ذریعه باندې ډایرکټ رالي دې ته اګزوکراین سیستم وایي سیده اګزو هغه حالت ته وایي چې دی ډایرکټ خپله د پایپو سره کنیکټ وي سیده نو هر ځای چې د چا انزایم جوړ کړي هر جوس چې جوړ کړي هغه دلته ډایرکټ په دې پایپو کې راځي دلته خپل کار کوي فنکشن کوي سیده د چا په ذریعه باندې هغه ته وایي کېږي اسینار سیلز یا پنکریاټیک ډکټ وایي کېږي سیده نو هغه دلته داسې جوړه کړي دا ډایرکټ راشي پایپو ته خپل ازمیا سیستم وکړه دغه فعاله کړي ښه اوس انډوکراین داسې حالات ته وایي لکه هارمون جوړېږي یا هغه رګو ته ځي سیده نو په دې کې دننه داسې کوچني کوچني
سیلز پراته دي. دې ته پیچیز هم وایي کېږي. سیده پیچیز بیا په دې ورته کېږي چې کوچني کوچني خانې وایي کېږي، په توجه کې هم درته معلومېږي. نو دا سیلز چې دي دا بیا جلا دي، د دوی سره کنیکټ نه لري، دا په وینه کې دي. دې ته بیا دا رقم دي لکه کوچني کوچني جزیرې چې په یو ځای کې پرتې وي. سیده جزیرې، نو دغه څخه مې یوه جزیره راخیستې ده، غټه کړې مې ده. سیده نو په دې جزیرې کې دننه اندوکراین سیستم فعال کېږي. سیده और دا اسلیټ په هم په دغه وجه ورکول شوی دی، اسلیټ و جزیره ته وایي. او دا لنګر هنس دی، دا د یو ساینټیسټ نوم و چې په دا پیدا کړی و ولوالي. سیده نو دا جزیرې چې ده دی بیا د اندوکراین سیستم کار کوي. اندوکراین سیستم کار څنګه کوي؟ په دې کې دننه سیلز پراته دي، حجرې پراته دي. یو ته وایي کېږي بیټا حجره، الفا حجره، ډلټا حجره او اف حجره یا پی پی سیلز په نامه باندې. سیده دا ټوله په دې یوه جزیرې کې پراته وي، په دا یوه ازلیټ سیلز کې پراته وي. سیده په دا یوه ازلیټ کوم جزیره چې ده په دې کې پراته وي. دا دلته په 3D ویډیو کې هم ما در ښکاره کړی دی، ښه دي سر په خلاصېږي. سیده نو په دې کې پراته وي. بیټا سیسټم کې بیټا سیلز څه کم کې 15% په دې سیلز کې بیټا دغه پراته دي، سیلز پراته دي. دې سیسټم کې انسولین جوړي. سیده انسولین څه چم کې انسولین باندې ویډیو جوړه کړې ده چې انسولین څه کار کوي څه نه کوي. خو بهرحال بیا هم درته انسولین چې کله زموږ په جسم کې چې وینه زیاته سي، وایي دغه شوګر زیات سي، ګلوکوز زیات سي، شکر زیات سي، نو دوی څه چم کې هغه شکر کموي یا د سټوریې په انعکس ده، کوم چې ګلایکوجن په نامه ورته وایي سټوري، دا د انسولین کام دی. یعنی انسولین څه چم کې شوګر کموي. سیده شوګر کموي. دلته الفا سیلز هم پراته دي، 20% په دغه کې پراته دي. سیده او دا انسولین هورمونز دی. اندوکراین هغه ته وایي چې هورمون ریلیزوي و وینې ته استوي. سیده نو هغه کوم انسولین هورمون جوړ کړي. انسولین څه چم کوي؟ شوګر کموي. الفا څه چم کوي؟ الفا 20% پکښې کې دی په دې کوم اسلیټ سیلز ورته وایي. سیده نو 20% پکښې کې دی. دی څه چم کوي؟ دی بیا ګلوکاګون جوړوي. ګلوکاګون بیا څه کار کوي؟ چې کله زموږ جسم هایپوګلیسیمیا ته ولاړ شي، یعنی شوګر کم شي زموږ د جسم د. سیده نو دې سیسټم کې زموږ د جسم شوګر زیاتوي، انسولین یې کموي، دی زیاتوي. دا دوی دواړه یو بیلنس سره برابر کړي. که یو زیات شي بل ته تاوان رسوي، که بل کم شي بل ته تاوان رسوي. سیده یو یې زیاتوي، یو یې کموي، یو یې زیاتوي. سیده دی د کوم د چیز څنګه نه کم کوي؟ د هغه کوم چې سټور شوي دي په وینا کې، یعنی کوم چې ذخیره شوي دي په وینا کې چې کوم ګلایکوجن په نامه باندې دي. سیده نو هغه دی مات کې په شوګر یې بدل کړي. سیده دا ګلوکاګون دا هورمون سیده دا هورمون بیا سیسټم کې دا پورته کوي، هغه یې کموي. سیده نو دوی دواړه اپوزیټ کار کوي سره. ډلټا چې د 4% په دې کې پراته دي. سیده ډلټا سیل دا سیسټم کې دا بیا کوم چې GHRIH په نامه باندې کوم هورمونز دی هغه جوړي. هغه ته وایي کېږي سوموټو سټاټین هورمونز هم وایي کېږي. دا گروث هورمونز دی، یعنی غټوالی وده چې کوي موږ ته پکې. په دې باندې مې ویډیو جوړه کړې ده. دی هغه هورمون جوړوي. سیده نو دا ډلټا یو دی 1%. سیده د دې د خاص معلومات نه دی معلوم شوی چې کوم شی جوړوي. خو بهرحال چې کوم ما ډېر سټډي او ډېر دغه چې وکړه په هغه کې دا اف سیل چې دی 1% دی. دې ته پی پی سیلز هم وایي کېږي، یعنی پولی پپټایډ سیل. سیده دا بیا پنکریاس پولی پپټایډ جوړوي. سیده د دې خاص معلومات نشته. سیده دا ټولو ته کلسټر سیلز هم وایي کېږي. دا نه کلسټر سیل او د دې دا چې دا کوم سلیټ سیلز چې دي دا د پیچوټري په کنټرول کې. سیده دا رقم میکانیزم په داسې پروسس باندې دوی دا کار کوي او دا دغه کوي. او دا چې دی دا چې کله دی هورمون جوړ کړي نو دی په دا رګو ته واسي، رګو داسې بیا ځي هغه بیا خپل پروسس. هلته چې کوم جوس جوړ شي هغه ډایرکټ په دا پیپوز ځي. سیده ښه یو شی زما هېر شو په دغه کې مې درته ویلي اسلیټ سیل کې. سیده بیټا سیلز و الفا سیلز و چې هر یو سیلز په دې کې دي دا ټول د پیچوټري ګلینډ په انډر کې دي. سیده د هغو په لاندې کار کوي. سیده پیچوټري ګلینډ ورته وایي چې ته دا چې کوه هسې کوه، هغه ټوله پیچوټري ګلینډ ورته وایي. سیده هغه ځینې هورمون کم شي لکه شوګر کم شي بیا دی ورته وایي چې پورته کړه زیاته کړه گلایکو، دا ټوله بس دی په هغه پوره میکانیزم باندې کوي. سیده لکه جي ایچ هورمون چې دی هغه الفا بیټا سیلز چې دی کموي زیاتوي. سیده او اف یو بل شی مې ویل اف سیلز چې دی دا تقریبا چې دی دا ګلوکاګون زیاتولو کې کومک کوي.
ښه په فنکشن خو دې سر خلاص و سید یو کوچنۍ جمله بله بله درته وایم دی سید نو ده دا جمله لیکلې ده چې یعنې دی کوشش کوي چې ډایجسټیو سیستم سره فعاله کړي او بلډ شوګر سره ریګولیټ کړي یعنې کوم چې زموږ د جسم شکر چې د هغه سره تنظیم کړي برابر کړي سید انزایم جوړوي او کموي یې او بریک ډاون کوي د خوراک او د هارمون د سید د کوم پنکریاس چې دی او انسولین سره برابري ګلایکوجن سره برابري او ګلوکاګون سره برابري سید ریګولیټي سره برابري دا ګور د پنکریاس کار دی سید او په دې کې یو بل ویډیو ما جوړ کړی دا هغه پر ګلایکوجن سیز په نامه باندې ګلوکاګون څه مطلب دی څه کار کوي دا ټول ما په هغه کې لیکلي سینتسیز و چې ته کېږي ټول بیا هغه مو سره وګورئ بیا په دې سر خلاصېږي سید او دی نه جوړي چې جوړي یعنی د ډیس فنکشن چې دی سید دی په قسم ناجوړیان جوړي سید په دې کې یو دوه مین مشهور ناجوړیان چې دی هغه ته یو دی ډایبټیز دی ډایبټیز حالت ته وایي کېږي سید شکرې حالت ته وایي کېږي چې کله سړی په جسم کې شکر پورته هغه ته ډایبټیز وایي کېږي سید دا بیا پر قسم دی خپل ټایپ لري ټایپ 1 ټایپ 2 به په انسولین کې وایي دي سید او پنکریاتس په حالت ته وایي چې کله په پنکریاس کې مسله وي پنکریاس کې یو ناجوړي وي او په هغه کې یو پیښه وي نو هغه پنکریاتس وایي کېږي پنکریاس ته وایي او ټس چې دی ناجوړي ته وایي سید نو دا حالات هم په دې کې پیدا کېږي سید دا ټول سیستم په دې کې په ویډیو سر خلاصوي نه 2-3 واره وګوره خپل اتوماتیک سر